د تحقیقاتو فدرالې ادارې یا اف بي آی ویلي چې د پلټڼو څخه یې داسې معلومیږي چې دا پیښه په ظاهري توګه د ترور یوه هڅه وه. د ادارې ویلي چې په پیښه کې ښاغلي ټرمپ ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی او هغه خوندي دی. د ټرمپ ټاکنيز کمپاين دفتر خپلو پلویانو ته د برېښنالیک له لارې خبر ورکړی چې د کلب ته نږدې له ډزو وروسته پولیسو یو کس هم نیولی دی. د امریکا پولیسو سرچینو سی بي ایس خبري رسنۍ ته ویلي چې امنیتي کسانو پر دغه کس ډزې کړي او په داسې حال کې نیول شوی چې د تېښتې هڅه یې کوله او وسله یې هم ترې نیولې ده. د ښاغلي ټرمپ د ټاکنيز کمپاین دفتر په برېښنالیک کې د نوموړي خبر راغلی چې وایي هیڅ شی به زما مخه ونه نیسي، زه به تسلیم نشم. د سپټمبر په 15مه د ډزو دغه پیښه یوه میاشت وروسته له هغه شوې چې پنسلوانیا کې یو کس د ټاکنیزې غونډې پر مهال په ښاغلي ټرمپ د ټوپک ډز وکړ او هغه یې پر غوږ ټپي کړ. پر ښاغلي ټرمپ د وژنې له هڅې وروسته د هغه د امنیت ساتلو تدابیر کلک نیول شوي وو. د امریکا سپینې ماڼۍ هم سمدلاسه اعلان وکړ چې ولسمشر بایډن او مرستیاله یې کاملا هیرس له پیښې خبر شوي او په دې اړه وروستي معلومات ترلاسه کوي. دوی دواړه له دې امله خواشیني څرګنده کړې او کاملا هیرس بیا ویلي چې تاوتریخوالی په امریکا کې ځای نه لري. دا په روان کال کې پر ټرمپ دوهم برید دی چې ترسره کیږي. لومړی برید د جولای میاشتې په 25مه نیټه په یوه ټاکنیزه غونډه کې وشو چې له کبله یې د ټرمپ د غوږ یوه برخه زخمي شوې وه.